راغلي یو د کابل ښار پلچرخي سیمې پلچرخي سیمه یو له هغو سیمو څخه ده چې په دغه سیمه کې ډېر وګړي یو زندان هم سره د پلچرخي په نوم باندې نو همدغه پلچرخي کې موږ ژوند کوو همدغه ځای هست هم دلته زه به همدغې خاطر وکیل صاحب انشاءالله لږ همدا الله دې ژوندي لري که افسایک ونه نو له تره خیل او شل وکیلان او ځانو ته خپل کور مخې جوړې کړل بس موږ تاسو موږ ساه پاتې شوه دا ډېر وخت چې د ساه کې چا کار نه کار کوو نه چا جوړوله دا ساه الله دې ژوندي لري موږ ته ډېر رضا یو. قسمت بازار که میبینین برای شما مشخص است تا به قسمت امی فاتحه خانی که پیشتر است تا به اونجا ادامه داره. بر ما گفتن که پروژه سرک از پلچرخی گرفته تا ارزان قیمته. ما خو یاره ډېر وخت کېږي تقریبا 40 کاله کېږي زه اصلي د سروبي یم او دلته پروت یم راغلی اوس دلته یم 40 کاله کېږي سروبي نه راغلی یاست دلته پراته یو کور هم دلته ده. څنګه د ژوند زندګي څنګه بیخي ښه ده کارونه ولا روان دي اوس ښه شول تمام ژمی بیکاري مو تېره کړله نه ژمی کار و نه هغه کار و دغه څونه وخت کېږي موږ بیکار وو اوس په دغه پروژه کې کار برابر شوی د زمینه د کار والا دغه سړک راووته ښه راغلاست د اذان افغانستان قدرمند لیدونکو الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ نن یو ځل بیا په یو ځانګړې خپرونه کې هغه خپرونه د آبادۍ او د سړکسازۍ خپرونه ده. نن ستاسو درانه چوپړ ته راغلي نن موږ راغلي یو د کابل ښار پلچرخي سیمې پلچرخي سیمه یو له هغو سیمو څخه ده چې په دغه سیمه کې ډېر وګړي ژوند کوي او د دغو وګړو د سهولت او آرامتیا لپاره د کابل ښاروالۍ د خارجي مؤسسې په مرسته په دغه سیمه کې یو سړک چې د پلچرخي نه تر ارزان قیمته پورې جوړیږي د دغه سړک طول ده 630 متره او عرض ده 6 متره. نو نن موږ هم راغلي یو تر څو د دغه سړک په اړه تاسو سره معلومات شریکو د دغه سیمې او د دغه سړک چې د دغه سیمې خلک څومره د دغه سړک سره په سهولت کې راځي او د دوی لپاره کومې اسانتیاوې برابرېږي دغه حال او احوال تاسو سره شریک کړو. خپرونه تر پایه وګورئ او ملتیا مو وکړئ. ولې نه زیارمل مې نوم ده بابکر خیل او د 12مې ناحیې د 19 ګذر وکیل یم په همدغه ساحه کې بلې و همدغه ساحه کې د پلچرخي البته دغه پلچرخي نوم خو به ډېر لیدونکو ته آشنا یې ځکه دلته یو زندان هم سره د پلچرخي په نوم باندې نو همدغه پلچرخي کې موږ ژوند کوو همدغه ځای هست هم دلته زه په همدغې خاطر وکیل صاحب زه هم نن راغلی یم غواړم چې لیدونکو ته هېوادوالو ته دا ور وښیي چې دغه ډېری هېوادوال په دې غدي چې دغه کله چې پلچرخي نوم یاد شي نو دوی اول زندان ته ځي او د زندان یې به اوس فکر کې راځي نو دغه د پلچرخي سیمه که ورته معرفي کړي وکیل صاحب ولې نه دا خو پلچرخي ډېر وګړي پکې ژوند کوي دا خو داسې یو سیمه ده چې ډېر سابق ډېر پخوانی تاریخ لري دلته دا منطقه اصلا دغه څرخی چې ورته وایي څرخي پل دا پل بیا پاسته جوړ شو تقریبا 100 کاله وړاندې او 10 کاله وړاندې دا جوړ شو دا یو کلا و دلته د څرخي کلا په نوم باندې یادېده دا منطقه بیا وروسته چې پل جوړ شو د څرخي پله په نوم باندې یاد شو چې په فارسي کې بیا ورته د دري کې ورته د پل چرخي وایي. نو دلته تقریبا 2 ناحیې دي چې یو 21مه ناحیه ده او بل 12مه ناحیه ده نو موږ ساحه د بازار ساحه چې دا د 12مې ناحیې مربوط راځي نو دلته زښته زیات خلک ژوند کوي تقریبا د 15000 نه بره تر 10000 کورو پورې کورونه دي دلته نو تقریبا د 1 لک 2 لک وګړو نه زیات دلته میشت دي پکې ژوند کوي دلته خلک ډېر قومونه دلته موږ سره ټول د افغانستان قومونه دلته موږ سره میشت دي په دې منطقه کې پلچرخي داسې ده لکه یو وړکی افغانستان وکیل صاحب که د دغې پروژې په اړه راته ووایه چې ما ډېری ولیده چې ډېری کاریګر د همدغې منطقې دي په همدغه سیمه کې چې کوم خلک اوسېږي دغه ډېری کاریګر پکې کار کوي په دغې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ بالکل دغه کې خو زیاتره دا تقریبا د 100 نفرو نه بره
کارګر دي دلته چې ټول د همدغه منطقې وګړي دي، خصوصا هغه نږدې کورونه چې په دې مسیر کې پراته دي هغه خلک یې زیاتره دلته دي، نو دوی ته د یو کار زمینه برابره سوله. ځکه اوس خو کارونه لږ زره اقتصاد د افغانستان زوبل سو، ځکه دا 40 کاله جګړو په افغانستان کې چې تېرې سولې د اقتصاد د موږ او تاسو ډېر ضعیفه سو، ډېر په خراب حالت ته ورسېده. نو اوس دغه پروژې راځي او دغه کارونه شروع کېږي، د کلیوال او د خلک ورته ډېر زیات خوشحالي کوي او تقریبا دلته هغه خلک دي چې د بېګا او د سبا نه لري، هغه خلک یې پکې دلته موږ نیولي دي او کار کوي پکې، دوی ته یو کار زمینه برابره سوې. وکیل صاحب که د دغې پروژې د اهمیت په اړه راته ووایي، دغه پروژه څومره اهمیت لري ځکه چې دغه پلچرخي د ارزان قیمت سره وصلوي، د پروژې د اهمیت په اړه راته ووایي. دغه پروژه چې ده دغه سړک چې ده دغه یو کومکي سړک ده، د کابل جلال آباد لوی لارې لپاره یو کومکي سړک ده. که چېرته په هغه ساحه کې بیروبار کېږي نو دې سړک باندې ډېرې موټر ځي او راځي. دا سړک د څرخي د پله نه تر ارزان قیمت یا د احمدشاه بابا د مین د پل پورې د ځای پورې دا سړک ده. البته د ښاروالۍ لخوا نه دغه پروګرام په لاره اچول سوی ده د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته باندې، په مالي مرسته باندې. نو دغه سړک ډېر زیات مهمه ده او ډېر اهمیت لري د کلیوالو ته، ټولو ته. د پلچرخۍ خو چې دلته ډېرې جنګونه او د بدبختیانې چې په دا ټول د تاریخ کې راغله، اکثریت یې نوم یې په اول په څرخي کې راځي. په پلچرخي کې داود خان باندې کودتا وسوله په 1453 کال کې، همدغه قوای 4 او قوای 15 ول چې ورغله په داود خان باندې پاچاهي ړنګه کړله. هم د پلچرخي نه اکثره جنګونه شروع سوي دي او ډېر کوم پروژه نه وه تطبیق سوې په دا ټول د 20 کالو کې د اشغال په دوران کې. درته ووایم چې امریکایانو دلته حاکم ول، په دې منطقه کې کوم کار نه و سوی. بیا شکر الحمدلله چې اوس امارت اسلامي راغلی ده او د دوی په راتګ سره دغه سړک باندې تقریبا د یو څه اندازې پورې کار سوی ده. نو موږ د مسؤلینو نه او دیو نه بیا هم تشکري او مننه ډېره زیاته کوو چې دغه پروژه یې موږ ته په لاره واچوله. او په ضمن کې که چېرته دغه خلکو ته یو بل خوشحالي ور وبخي ورته او دغه سړک وصل کړي د ارزان قیمت د پل سره، ځکه د اخوا هم یو سړک را شروع سوی دی تقریبا په طول د 400 الی 500 مترو باندې دغه سړک اخوا هم شروع سوی ده. نو که چېرته دغه پروژه تکمیل سي او دا سړک وصل سي سره او که چېرته وصل نه سي نو د خلکو ته یو ناامیدي درېږي، یو خواشیني ورته درېږي چې ولې دا سړک وصل نه سو، ځکه بره کلي کې هم ډېر خلک دي چې هغه غواړي چې دا سړک وصل سي. وکیل صاحب تاسو د دغې ساحې مسؤلیت په غاړه لرئ او د دغه ساحې اوسېدونکي به ډېره تاسو ته مراجعه کوي. د دغه سړک په اړه څه وایي؟ خوښ دي؟ خوښ ځکه ډېری خلک کېدای شي داسې کورونه یا داسې په هغه یې چې هغه لږ لږ ځایونه یې هم پکې تلي په دغه پروژه کې خراب شوي وران شوي، هغوی څه نظر لري؟ خو غوښتنه څه ده؟ والله دا خو داسې یو هغه د پروژه ده چې ملي پروژه ده او دا د ټولو وګړو لپاره چې دغلته اوسېږي. البته د افغانستان د ټول ولسونو ته دغه په ګټه ده، ځکه په دغه سړک باندې به ټول تېرېږي او راتېرېږي. نو دا سړک یو مهم ژوند کوي، د دې لپاره ډېر زیات دا مهمه ده او دا ټول ترې نه خوشحاله دي. اگر څه که داسې مخکې وګورو موږ هغه ځای سره صوفه پکې ځي، فرزانه خواته دوکانونه پکې ځي. نو ټولو سره زه وغږېدلم چې آیا تاسو راضي یاستئ چې دغه کې د اطاعت دیوال چې پکې یا سپټیک څا راوتې ده دا پکې تخریبېږي؟ نو په دې باندې ټولو موږ ته ډاډ راکړه چې موږ اته دې ته حاضر یاستو چې موږ د جیب نه پیسې مصرف کړو ورته او چې دا پروژه دلته تطبیقېږي او دا سړک چې جوړېږي دا احداث کېږي. دا د ټولو لپاره یو مهمه پروژه ده، یو مهم خبر ده د منطقې لپاره، خصوصا د وګړو لپاره چې هم کار پکې کوي او هم سړک ورته جوړېږي. ځکه زیات خلک بیکاره دي، بیکارۍ او بېروزګارۍ له امله دلته ډېر خلک په نیشو په ځینو نورو تخریبي او بعضې نورو اعمالو باندې اخته کېږي. نو که چېرته زمینه د کار ورته برابره سي، ټول خلک مصروفه د کار سي، دا به انشاءالله ګل و ګلزار به سي افغانستان. په اخرو کې د وکیل صاحب که پیغام راته غوښتنه مو څه د دولت نه د خلکو نه دغه سړک چې جوړېږي د دې په حفظ و مراقبت کې خلکو ته څه وینا لري؟ والله په آخر کې خو به زه دا ووایم چې د ډېره زیاته مننه کوو د امارت اسلامي د رهبري نه، بیا خصوصا د کابل ښاروالۍ نه او د ښاروال صاحب نه. که چېرته یې موږ غږ اوري نو موږ ډېره زیاته مننه بیا هم ترې کوو
او خدای دې دوی ته توفیق ورکړي ورته چې همدغه پروژې په لاره اچول سوي دي همدغسې نورې پروژې په لاره واچوي او که چېرته دغلته زموږ منطقې کې یو څه نورې ستونزې دي چې د بازار پل چرخي سړک د عمومي سړک چې دا ډېر په بد وضعیت ده که چېرته یو توجه وکړي او دې خلکو ته یو هغه وکړي چې دغه سړک هم جوړ سي او بل راغلو دې ته چې د دې د حفاظت لپاره دا موږ داسې ګڼو لکه دا ټول کلیوال دلته شتون لري چې دا موږ داسې ګڼو لکه د خپل کور سړک ورته ګورو دا د موږ خپل سړک ده دا د بل چا سړک نه ده په دې باندې بل څوک نه ځي خو همدا ټول دا کلیوال دي دلته یعنې ډېر خوښ دي ټول دې نه خو راضي یاستو او ټول به د دې نه داسې محافظت کوو لکه دا څنګه هم چې د جهاد نه حفاظت کړی دغسې به د دې سړک نه موږ ساتنه کوو دا سړک به موږ ساتو حتی که چېرته دا پیاده روونه پاخه نه سول نو دا د خلکو د واده را سره کړي دا موږ خپل په شخصي او په خپل ملاتړ باندې په مالي ملاتړ باندې موږ خپله جوړوو بس تا نه ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه تاسو د چینل نه ډېره مننه کوم د اذان یوټیوب چینل نه چې تاسو راغلئ او دلته د موږ منطقې نه ګزارش تهیه کړئ ژوندي اوسئ دا زموږ وظیفه ده خیر اوسې وکیل صاحب خدای باور لیدونکو اکثره کوم چې تاسو د وکیل صاحب خبرې واورېدې وکیل صاحب د دغې ساحې مسؤل او د دغه ګذر وکیل ده نو ډېری خلک ترې نه خوښ هم دي چې وکیل صاحب په دغه ساحه کې خدمت کوي دغه خلکو ته او د دغه خلکو په خدمت کې 4 ساعته خدمات وړاندې کوي نو موږ هم ځو د کارمندانو سره همدارنګه د دغې منطقې د خلکو سره خبرې کوو تاسو هم لیدونکي اوسئ سلام علیکم سلام علیکم ستړی مه شئ خیر اوسې سال د خیر شه د کده خیر خیر اوسې څنګه نن راغلي وئ سړک په پخېږي د خیر ولا د خو د خوشحالۍ ځای ته راغلي یو چې دغه خلک ګورو دلته دا سړک باندې کار شروع ده خصوصا خو په بیلچاو کلنګ چې د خلکو ته یوه زمینه د کاري برابره ده اگر چې دغه خلک ټول چې ګوري پاکستان و ایران ته دوه پیرې وهلي دي خو بازګشت شوي دي اوس دوی ته دلته دا کار ده دوی هم ډېر ښه په خوشحالۍ او د زړه د خلاصه لګیا کوي دغه خو ټول د همدغې سیمې خلک دا ټول د همدغې سیمې خلک دي خصوصا په اول چې دغه سړک په سر باندې دغه کوم کورونه پراته دي دیده دي او بیا نو دغه ګذر چې دی د ګذر د هر مسجد په تقسیمات سره خلک راغلي که تاسو دا راته وایئ چې دې نه مخکې چې په دغه سیمه کې تاسو څه مشکلات درلودې دغه سړک چارې چې نوې پیل شوې دغه سړک چارې خو چې نوې پیل شوې مخکې د دې نه مشکلات دغه و چې واوره او باران و دا کندې او کپرې او موټر تېر سه اوبه تا ته در باد کاغه ته او بل به لاره هم بنده وه داسې سیاسرې تېرېدې سپین ږیرې تېرېدې یعنې داسې صحیح لاره نه وله ټولې به خټې وې نو اوس الحمدلله چې دا کانکریټ سي او ډېر به سهولت پیدا سي بس خدای دې وکړي چې زموږ او ستاسو په دغې سیمو هېواد وطن کې داسې پروژې عملي شي چې زموږ خلکو ته همدارنګه سهولتونه برابر شي خلک پکې په کار بوخت شي نو تا نه ډېره زیاته مننه سلامت اوسې تا نه مننه تلویزیون نه مننه لیدونکو تاسو د دې کاکا خبرې واورېدې موږ هم مخ په وړاندې ځو د دغې سیمې او یا د دغې پروژې د کاریګرو سره غږېږو همدارنګه د سیمې د خلکو سره غږېږو لیدونکي اوسئ ستړی مه شئ خیر اوسې خپل وراره ښې کراري ده الله فضل ده شکر ده نوم دې چې ده نوم مې حسیب الله ده زه همدې کلي یم او همدلته راغړکی راغړ شوی یم چې خبر بس خپل کلی همدې وورو حسیب الله جانه لږ راوړاندې شه دې خوا چې کامره کې سم راشي څنګه په دغه پروژه کې دې کار پیدا کړی ډېر خوشحاله وي زه ته ډېر خوشحاله لګم نه الله دې ژوندي لري که افسای کونه نو تر خیل او شل وکیلان او ځانو ته خپل کور مخې جوړې کړل بس موږ تاسو موږ صاف پاتې شوه دا ډېر وخت شو د ساه کې چا کار نه کار کوم نه چا جوړوله دا ساه الله دې ژوندي لري موږ ته ډېر رضا یو موږ ته ډېر خوشحاله یو افسای کونه نه قربان مې دې کې او چې دا سړک موږ سره همکاري کړې ده موږ هم ورسره ولاړ یو تر اخره پورې چا رقم کار هغه یې ورته موږ تابعدار یو کور هم په همدغه ساحه کې ده همدغه سیمه کې دلته اوسېږي و انشاءالله همدغه سیمه کې اوسېږو همدغه ما ژوند خو همدلته ده همدې سیمه کې یم نو د سړک باید خیر سره پورې باید موږ پوه کړو موږ ورته یو بس خدای دې وسه او تاوان درکړي چې انشاءالله پوه کړي امین نور سره خدای دې نور ته هدایت وکړي چې دا شي خپل وطن جوړ کړي خپل وطن چې د مور پلار ناموس هغه حیثیت لري مور پلار خوشحاله دي نه لکه خدای چې دې نه خوشحاله بس دغه کار چې ته کوې مور پلار نه خوشحاله ده دولت هر سړی دې نه خوشحاله ده پسه چې پاک حلال رزق روزي چې دا هغه بیا یو ځای نیسي دې نه مخکې دې څه کار کوه ما خپله موټرشي استاد کار یم موټرشي کوم
او بل چې دا ورزشکار مې تمرین کوم بوکس کوم نام خدا ورزشکار مې ورزشکار مې بس ورزش مې پریخه مال خپل کار جوړ کړ سرکونه جوړ کړ ورزش هم خوان کې ان شاء الله خدای دې وکړي چې په ورزش کې هم پیشرفت وکړي او دا کار الله ژوندی لره خیر شروع هم چې خوشاله شي خیر ستړی مه شي خسته ونه اوسې ژوندی دی خیر اوسي نوم دې راته ووایه نوم مې ملا نورالله د کابل ولایت د سوز ولسوالۍ د پل شرقي د کلي اوسېدونکی مولوي صاحب نورالله ښه یاستئ شکر د پاره ته خپله ښې مولوي صاحب د دې پروژې په اړه راته تاسو دلته کار کوئ څنګه ده دا پروژه ډېره ښه پروژه ده او ډېر ښه پرمختګ روان ده او ښه کارونه روان دي پکې انشاءالله په دغه سیمه کې دلته کور هم ده دغه نږدې د شرکت څنګ سره کور بیا هم دلته اوسېږئ دغه ګزار کې د کټاخیلو ماجد د زموږ دغه ماجد خلک یې څوک د لغمانیانو د ماجد خلک دي څه د کټاخیل د ماجد دي څه د سپین ماجد دي دغه ګزار څونه مربوط خلک دغه ټول دلته کار څومره وخت وشو چې دغه پروژه کې مصروف یاستئ یاره اندازتاً زما یو شل ورځې کېږي چې دلته موږ کار کوو اول د شروع نه نن ورځې پورې لکه څنګه چې ما پوښتنه وکړله چې په دغه ساحه کې د ماشینرۍ نه کار نه اخیستل کېږي په خاطر د دې چې د دغې سیمې خلک په دې کې مصروفه اوسي او د کار زمینه ورته برابره شي نو دغه سیمه کې څومره خلک تاسو سره کار کوي یاره په تعداد د 110 کسانو دي شاوخوا تر اوسه پورې کې 110 کسان همدغسې دي خدای په غاړه نه بندوي خو همدغسې کسان دي کېدای شي نور هم زیاتېږي کسان ټول بیا د همدغې سیمې کار کوي ټول د همدغه ګزار خلک دي یو ماجد خلک د ماجد نه دي 10 ماجد خلک دلته کار کوي تاسو سره بیا تاسو حساب داسې ده چې ما روزانه حساب درته کوي ما روزانه 400 روپۍ راکوي نو نن کېدای شي د ماشاتو ورځ نن ماشوم نه ورکړي خلک مولوي صاحب نن تنخواګانې ورکوي خلک ژوبل دي بعضې او تنخواګانو ته ضرورت لري ټول ژوبل دي اوس حالات ټول دغسې حالات خراب دي بس الله دې ورحمېږي مولوي صاحب څه پیغام لري دغه سیمې اوسېدونکو ته دغه سړک چې جوړېږي د دغه سیمې سړک په ساتلو کې ځکه چې موږ او تاسو دې شهیدان چې په ډېرې ځایو کې زموږ آبادي وشي سړک جوړ شي یا له جوړه شي بیا هغه ډېر زر خرابېږي خلک ترې سمه استفاده نه کوي او ساتنه ترې نه کوي څه ویل لري دغه سیمې خلکو ته خلکو نه همدغه غوښتنه ده چې د خپل کلي سړک ده د زموږ همدغه هملاره ده دا به خدمت کوو دا به ساتو درانده موټر به پرې نه راځي انشاءالله او وراني ته به یې نه پرېږدو انشاءالله دا کوشش کوو موږ تر خپل وسې پورې او کارونه موږ چې پکې کوو ښه کار کوو پکې دا اوس خولې ګورې چې روانې دي او ټول انشاءالله کولنګ کې هم ښه تکړه دي نام خدا ښه کار کوي بیلچې والا هم ښه تکړه دي او آینده به هم د دې ساتنه کوو حفاظت به یې کوو صدقه جاریه د لاره ده که نه ټول انشاءالله به دې څوک چې کار پکې کوي څوک چې پرې ځي سیاسر ځي ماشومان ښځې سپین ږیري ټول به انشاءالله دې بس خیر اوسې تعالی ډېره زیاته مننه ښه کار ستاسو نه مننه خیر اوسې لیدونکو تاسو د دې مولوي صاحب خبرې واورېدلې چې مولوي صاحب تر دې تر څنګه چې امام هم ده خو بیا هم راغلی ده د خپلې او حلالې نفقې او حلال رزق دپاره په دغه پروژه کې کار کوي او په دغه پروژه کې د انجینرانو تر نظر لاندې دی وایي چې هم تجربه به هم شي نو موږ هم ځو مخ په وړاندې سلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام سال د وروره ښې جوړې خیرته کراري ده خیر اوسې حاجي صاحب همدغه منطقه کې ژوند کوئ او همدلته یم د کور همدا شاته څومره وخت کېږي دلته هم کور ده ما خو یاره ډېر وخت کېږي تقریبا 40 کاله کېږي زه اصلي د سروبي یم او دلته پروت یم راغلی اوس دلته یم 40 کاله کېږي سروبي نه راغلي دلته پراته یو کور هم دلته ده څنګه د ژوند زندګي څنګه بیخي ښه ده بس ورځ تېرېږي پوه شوې حاجي صاحب د دغې پروژې په اړه راته وایي دغه ستاسو د کور مخې سړک جوړېږي خوښ یاستئ دا خو صاحب ډېر ښه کار ده او ډېر د مترقي کار ده چې دی موږ سره دومره کومک وکړه او دونه دا هغه وکړه دلته خو وکیلان 10 دانې وکیلان تېر شوي دي ترخیل ده او کمبل ده او کمبل ده دغومره کومک یې په دې دولت سره نه ده کړی دا سړک وګوره څه رقم ده دا هم بل کال خان زمان نومیږي هغه دا جغل راوړ بیخي داسې کندې وې چې موټر پکې نه سوتلی بیا هغه دا جغل واچوه واري یې وکړله او هغه یې که اوس خیر دې وي چې دا پروژه چې راغله او موږ ته کار کوي خدای دې دوی ته
ډېر همت ورکړي چې څومره هغه یو د دولت او هغه سره کار وکړي د خلکو ته او هغه وکړي. صاحب دغه سړک چې ما پوښتنه وکوله د پلچرخي نه تر ارزان قیمت سره وصلېږي، یعنې د دغه سیمو د سیمې د خلکو دپاره څومره سهولت دا اوله به په هغه لاره هسې تاوېدل، اوس دغه لنډه لار ورته وځي څومره سهولت ده ورته؟ دا خو ډېر سهولت شو، د هغه لار باندې به تله په هغه پاخه سړک به ارزان قیمته ورته څونه اوږده لار وه، او دا چې ده لنډه لار ده، لنډ به وځي، نه کوم تکلیف شته او نه کوم جنجال شته. خدای دې دوی ته ډېر خیر ورکړي چې دا دونه کار یې وکاوه، او خدای دې نور هم دوی ته همت ورکړي چې دا کار او موږ سره مخکې لاړ شي کار وکړي. پوه شوې؟ صاحب د دغه سیمې خلکو ته دې څه ویل دي چې دغه سړک جوړ شي، د دې په ساتلو هم غواړي. سړک خو چې جوړ شي جوړولو نه ساتل ډېر مهمه دي چې وساتل شي. دغه سړک باید موږ د دې سیمې خلک څه ورته ویل لري؟ دا خو دا د موږ خلک دي، خدای دې دوی ته هم همت ورکړي چې دا یالې پاکې کړي او خدمت یې وکړي، د یالې خټې مټې دا دوی پکې کوشش وکړي. دا خو دوی جوړ کړي، دوی خو دایما دلته نه راځي چې دوی کې په کار وکړي، خو دوی به ته به خدای داسې همت ورکړي دا ټول یالې به پاکوي، کوشش به کوي چې دا یاله بنده نه شي او دوی ورسره ډېر کار وکړي او کومک وکړي. صاحب د دغې سیمې دغه انجینران چې کوم دي دغه سړک دغه پروژه جوړېږي، تاسو ته یې دونه اطمینان درکړی د دې د کیفیت؟ ځکه چې ډېری سهار کې موږ تاسو ګورو سړک جوړ شي یاله جوړه شي بیا بېرته زر تخریبېږي خرابېږي، څه اطمینان یې درته درکړی؟ دوی خو بیخي داسې خبره کړې چې موږ به داسې شی درته جوړ کړو چې تاسې به د عمر موږ ته دعا کوئ. او ښه دا پروژې چې هر شي ته یې کار کړی دا هغلته هم کار کوي، په دې فامیلیانو کې ډېر ښه کار کړی، ډېر پوخ کار یې کړی، هغه کارونه یې مخکې روان دي. خدای پاک به دا هم مخکې بوځي او موږ به هم ورسره کوشش کوو چې دا یالې د هغه ورسره پاک کړو چې دوی ته کوم تکلیف پیدا نه شي. خیر اوسې حاجي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خدای دې ښه خیر اوسې. سلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. ښه خو یې؟ شکر الحمدلله. خیر اوسې، کراري ده. په همدغه سیمه کې اوسېږي؟ ولې نه، همدغه سیمه کې واړه غټ شوي د ابنرجي همدې ولسوالۍ ګلاب خان بابکرخی. بابکرخی صاحب، بابکرخی صاحب د دغه سړک دغه پروژه چې کومه راغلې تاسو خوښ یاست؟ ولې نه موږ چې واړه غټ شوي تر اوسه په دې همدغې خټو کې ګرځېدلو، اوس زموږ سړک په دې دونه عمر کې چې زه غټ شوی پوخ سړک د کوم مخکې نه ده تېر شوی کله، نو چې اوس تېرېږي باید دې حفاظت وکړو، خپله ترې ساتنه وکړو. دغه دې نه مخکې ولې نه جوړېدل؟ ځکه چې پیسې هم ډېرې وي، حکومت هم پیسه دار، او دې نه مخکې ولې نه جوړېدل؟ ولا نو نه پوهېږم دې خوا چا پوښتنه هم نه کولی دې کلي، او نه څوک قصه کول. شکر الحمدلله ډېر وکیلان هم ول، خو څوک قصه کې نه ول دې کلي. نو زموږ د خپله د بازار عمومي سړک څه مابسته تللی ده، هغه سړک چې وګورې دې نه بتره ده. نو فعلا دا فرعي سړک چې تللی د پلچرخي د پل نه تر ارزان قیمت پوله پورې څه نښتی ده، نو هغې خو نه یو وکیل شروع کړی، دې خو نه بل وکیل شروع کړی، دې خو نه زیارمل بابکرخی شروع کړی، خو نه فهیم چې نوم یې څه ده هغې شروع کړی. په مابین کې اوس بیان فاتح ده، دا دواړه نه انقلاب کېږي. دغه پروژه چې موږ څومره معلومات ترلاسه کړو چې 10 نه تر پل ارزان قیمت پورې جوړېږي، بیا اوس وکیل صاحب ویلي چې په دې منځ کې یو نیم خنډونه دي چې موږ کوشش کوو چې هغه د منځه ویسو دا سړک ونښلو. هسې تصمیم یې نه دی نیولی، خو دې خوا نه چې وکیل شروع کړی و هغه خوا نه وکیل شروع کړی، مابین یې پاتې ده. لکه داسې فکر وکړه 2 قسمته کېږي، 2 قسمته یې پاتې ده. د علت څه ده؟ ولې خلک یې نه پرېږدي؟ بودیجه ورته نه ده تاسیس شوې؟ ولا دا کله چې ده په 2 وکیلانو تقسیم شوی ده، نو هغې وکیل هم پروژه راباسي، دې هم راباسي، نو دغه 600 متره درته ویلي 25 متره ده، دغه 625 لا 150 او 625 یا 10 متره دې خوا نه دا پخېږي، هغې خوا نه هغه پخېږي، نو د مابین کې چې پاتې ده نو پاتې ده. تاسو اصلا خلک چې راجیګ شي او دغه محل خلکو ته یو وزر وکړي یا ورته ووایي چې دغه پرېږدي چې دغه سړک پوخ شي، دا یو سهولت ده که نه؟ خلک یې پرېږدي، خلک خوشحال دي، خلک کومک ورسره کوي چې څوک یې جوړ کړي. یعنې د جوړېدو یې څوک نشته؟ د جوړېدو یې څوک نشته، خلک خوشحاله دي چې جوړ شي، څنګه نه دي خوشحاله؟ او دغه کومه مؤسسه چې ده یا د کابل ښاروالۍ لخوا دغه د سازمان ملل په مرسته جوړېږي، د دغې نه غوښتنه ونه کوله چې دا ونښلوي؟ ولا غوښتنې اول به ښاروالۍ په عریضه کې د عرضې نه بیا همغسې ملل متحد ده کوم یو هغه ده هغې ته ځي، نو ګرځي خلک ورپسې، خو فعلا تر اوسه تصمیم نه ده ورته نیولی.
مننه خیر ژوندی اوسې مننه خیر ستاسو نه مننه. لیدونکو موږ هم مخ په وړاندې ځو د دغې سیمې خلکو سره به په نوبت خبرې ولرو. سلام علیکم، ښه یاستئ؟ وعلیکم خیر صاحبه سیاتونه جوړي خیر اوسئ. نوم دې راته ووایه. نوم مې ایمال. ایمال په همدغه سیمه کې اوسئ؟ او ډېر همدې څنګه ده سړک هم په خیر پخېږي او خوښ یاستئ نه؟ ډېر خوشحاله یاست دې ډېر خوشحاله یې د دې دولت نه چې دا مونږ ته پخېږي جوړیږي. دا 40 کاله مونږ یعنې په خټو کې روان ولو و شکر الحمدلله ډېر خوشحاله دي د حکومت د دې خلکو نه چې مونږ ته دا سړک جوړیږي. څومره وخت کېږي دلته ژوند کوئ؟ یاره دا خپله خو مې عمر هم دلته تېر سوی ده فکر وکړه واړه هم دلته غټ سوي یاست په همدا پلچرخي په دې پلچرخي کې. دغه سړکونه یا د دغه پلچرخي کې دې نه مخکې ولې کار نه کېده چې په هغه وخت کې پیسې هم زیاتې وې د حکومت هم پیسه‌داره و نو اوس اوسنۍ شرایطو کې کارونه شکر شروع شوي دي نو دې نه مخکې ولې داسې نه کېده؟ والا مخکې خو په دې نه کېده چې بس وکیلانو خپل ځان ته یې جوړول سړکونه مونږ همداسې پرې پاتې ولو ترې نه مونږ سره کومک نه کوو د عام خلکو سره که دوی خپل جیب ته ګټه رسوله او خپل کورونه خپله منطقه یې پخه ساتله د مونږ منطقه یې ډېره خامه ساتله. نو مونږ مستحق د دې دولت خلک یاستو چې اول کار به یې چې مونږ ته کړی و دوی واخیسته خپل ځانو ته مثال خپل مشکلات یې پرې راپه کړل که مونږ یې همداسې لایي پرېښودلو. نو مونږ د دولت نه خواهش غواړو چې مونږ ته دغه سړک جوړ کړي. بس خیر اوسې تا نه ډېره زیاته مننه اگر چې تلې را ومې ګرځولې خیر اوسې. خیر اوسې هېڅ خبره نشته. لیدونکو تاسو د دغه خلکو خبرې واورېدې دغه د دې سیمې خلک دي د دې سیمې اوسېدونکي دي نو موږ هم ځو مخ په وړاندې د نورو خلکو سره به هم مرکې ولرو د دغې ساحې یا د دغې پروژې مسؤل انجینر به هم تاسو لپاره پیدا کړو چې د دغې پروژې په اړه مکمل معلومات د انجینر صاحب نه واخلو او له تاسو سره شریک کړو د خپرونې لیدونکو زما تر څنګه د دغې ساحې د کارمندانو مسؤل ولاړ ده د ده نه به هم پوښتنې ولرو چې دوی په دې اړه څه لري. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ماندانا باش. بخیر. شکر سلامت زنده باش. اسمتان را بگویید. اسم ما سید آقا یک تن از کارکنان شرکت ساختمانی کاپیسا کندی. از شرکت هستیم. شرکت ساختمانی کاپیسا کندی بله. مسئول کل کارگرها شما؟ مسئول کارگرای این پروژه هستیم بله. چی این پروژه را شما از کجا آغاز کردین؟ ما قسمت پروژه را شما از قسمت بازار که میبینین برای شما مشخص است تا به قسمت امی فاتحه خانی که پیشتر است تا به اونجا ادامه داره. بر ما گفتن که پروژه ای سرک از پلچرخی گرفته تا ارزان قیمته. مسیرش هست. مسیر پروژه دیگه است. ما تا قسمت جای فاتحه خانی است که به قسمت 625 متر است فکر کنم که دمی اجرا میشه. تا این قسمت شما کار میکنید؟ تا قسمت جنازه خانی است و بعد از شرکت دیگه از کار میکنه. باز شما برای کارگران روزانه میتین پیسه؟ روزانه 450 افغانی معاش دریافت میکنن بله. 8 ساعت تایم کاریشان است. چقدر پرسنل دارید؟ بیش از 130 نفر است. 130 کلش باشنده این محل است؟ بله باشنده این محل است. شما میتونید اون از نزدیک با اهالی موسفیدا ملک صاحب جارمل و سایر کسانی که در اینجا کار میکنن ازشان مصاحبه بگیرین که چی کسی تعداد از کجا هستن کیا هستن اینجا کار میکنن. بخیر باشین مزاحم کار شما نمیشیم شما بسیار مصروف هستید. خواهش میکنم. بخیر باشین. تشکر از آمدنتون که در سایه آمدین اول از ما گرفتید. بخیر باشین. دیدیم که پس د مسئول خبره واوریدلې دوی دغه کوم شرکت چې دغه پروژه اجاره اخیستې ده د دې مسؤل شخص هم دوی ول موږ هم زو مخ په وړاندې له نورو خلکو سره هم مرکې لرو خپرونې لیدو. خسته نباشید. بخیر باشین. خوب هستین؟ بخیر. اسمتان؟ اسم ما صفی الله محمودی. باشنده همین منطقه هستید؟ بله هستم از کابل. خب باشنده پلچرخی هستم. چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنید؟ با حدود 16 سال میشه. 16 سال؟ جانم. دیگه شما پلچرخیوال گفتید؟ نه فعلا نگاه کنید. از کدام سایه کابل اینجا آمدین؟ از بیبی مهرو. بیبی مهرو؟ جانم. چطور از زندگی در پلچرخی؟ شکر خدا سر. کتی همسایه و یا رفت و آمد دارید؟ الحمدلله همسایه اندیوالا و دوستا مردم محل
کلش مردم خوب هم است. کدام همسایه زیاد خوشت میاد که همیشه که پیشرفت آمد؟ همسایه ها خب شکر خدا کلش خوب است. امین در این منطقه که زندگی میکنم دکاندار هستیم. دکان داریم؟ جانا. دکان چی است؟ دکان خوراک است. خوراک است. چطور است کاروبار دکان؟ احسان پروردگار است، شکر خدا است. شکر. دیگه برادر این مردم کلش خوب است. این بچه‌ای که اینجا کار میکنن، مردم منطقه، مردم محل کلش بسیار مردم خوب، مردم با پاس هستن، مردم یک احساس خوب دارن، احساس چی ندارن که. بخیر باشید. درباره سرک بر ما بگوین. این سرک منطقه تون بخیر پخته میشه، کارش روان است؟ درباره سرک بسیار خرسند هستیم. من سرک که جور میشه، تشکر از او کسی که توجه کرده به این کار و این سرک جور میکنه. ما میخوایم از کسایی که این کار اقدام کرده همین کلان ولایت افغانستان یک جای باید از خام نمانه. انشالله اگر از خدا باشه. دیگه کسایی که توانش داره، کسایی که واسش داره، از تجارای ملی افغانستان ما میخواهیش میکنیم که به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، به فقیرا و به یتیما یک همکاری کنن، به خاک همکاری کنن، به خاک دل بسوزانن. ما به می خوش هستیم. با امید او روزی که کشور ما شما به خیر آباد شود، دیگه از این بدبختی ها نداشته باشیم انشالله. چی خواهش دارین، چی پیام دارین برای مردم؟ پیام ما همیست که یگانه کاری باشه که کل ملت افغانستان هم برادر باشن، هم برابر باشن، با یکی دیگه خود کم زیاد نباید از ببینن و نباید از بگن، چرا مخلوق خدای پاک است. دیگه پیام ما این همیست که اگر سنگم درا میبینه یک برادرم باید از سوس گوشه پرتیشه. وطن خود ما جور باید از کنیم. انشالله. شما بسیار تشکر که برای ما وقت دادین. تشکر. زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. ستړی مشین. څنګه؟ خیر. نوم دې چی ده؟ محمد جان کور دې دلته ده؟ بودغه دلته نږدې څنګه ساتیری کې سړک پخېږي بعد دې به د خیره سره بیخي زیات کرکټ کوي؟ نه موټر مې وای. مکتب ته ځې؟ چند صنف؟ دریم صنف کې. اول الف ګروپ کې که بی کې؟ درېیمې بی کې. کومه ترانه چې دې زده کړې؟ کومه ترانه درته ووایه؟ ووایه که که نه دې ذهن کې دې نشته؟ خیر اوسې لیدونکو تاسو خبرې واورېدلې په دغې منطقې خلکو او دغې په سیمه کې څوک اوسېږي ډېر خوشحاله دي دغې پروژې ته او دغه پروژه دوی وایي چې که په خیر سره تکمیل شي اگر چې په دغه وسط کې په دغه منځ کې یو نیم ځای پاتې کېږي چې هغې باندې دوی وایي چې د چا د خوا توجه ورته نشته نو زمونږ خواهش ده د مسؤلینو نه هغه څوک چې زمونږ غږ اوري چې دغه سړک مکمل د پلچرخي نه تر ارزان قیمته پورې وصل شي دغه به د دغې سیمې د خلکو دپاره سهولتونه منځته راوړي او دغه خلک به هوسا شي نو موږ هم مخکې وړاندې ځو. سلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم. ښه خو یې؟ شکر. حاجي صاحب خسته نه اوسې؟ نه خدای دې وکړي. څنګه د کار روان خو ډېر ښه کار ده دغه خلکو ته یو هغه پیدا کړه مزدوري یې پیدا کړه موږ ډېر خوشحاله یو دې شرکت نه او دې خلکو نه او ډېره ترې مننه. تاسو په همدغه منطقه کې ژوند کوئ؟ په همدغه منطقه کې ژوند کوو. څومره وخت کېږي چې پلچرخي کې ژوند کوئ؟ پلچرخي کې باید 10 کاله کېږي چې ژوند کوو. اصلا د کوم ځای نه راغلي یاست پلچرخي؟ اصلا د کټخیل نه. کټخیل د سبز نه؟ د سبز نه. وطن قرام کټخیل دا وطن ټول د سبز په نامه یادي. حاجي صاحب دا راته ووایئ چې کورنی ژوند هم څنګه ده وضعیت هم؟ ښه ده فضل د خدای ده خو دغه اوس مخکې خو ډېره دغه کار نه و کسب نه و لږ زره تکلیفونه وه ولې فقر و اوس دغه کار چې شروع شو غریبي مریبي کېږي د خیر پټ دې نه مخکې د څه کار کوه؟ مخکې بس کار نه و نو که 2 کلانو سره مې کار کوه هغه هم بس چا کور نه جوړوي ته نه یې پرېښوده بس چې کلار ناست وو. څو نفر هستئ په امین کې؟ په امین 10 نفره. په 10 نفرو کې یګانه کارګر خپله یې؟ وایي زه خپله یم او یو وړکی هلک مکتب ته ځي. هغه مکتب ته ځي زوی؟ مکتب ته ځو. څنګه ژوند زندګي څه مشکلات لري؟ یوه بسپا ځای موږ په دغه پلچرخي کې یوه نیمه بسپا ځای لرم او دغه ژوند له بس پسراتي څخه د 10 نفر نفقه شکر پیدا کېږي کموتونه داسې نه چې پیدا کېږي چې وروره بس پسراتي څخه موږ میلیونر یاستو غریب خلک یاستو همدغه مزدوري کوو همدغه ژوند همدغه ښه ژوند ده
خپل مونږ اودس خپل من هغه کوو ای صاحب د دولت نه هم څه غوښتنه ده د دولت نه ډېر ښه دولت نه مو غوښتنه ډېر ښه دولت او ډېر ښه تشکري دې کوو او ډېر موږ ته کار راوښکه یو کار یې پیدا کړه او دغه سړک ته ډېره ترې مننه د ستاسو نه مننه ستا نه هم مننه حاجي صاحب د کار مزاحم دې نه شم خیر اوسې خیر تم خیر ژوندی اوسې حاجي صاحب ژوندی اوسې سلام علیکم سلام علیکم سال د وروره جوړې په خیر خیر اوسې حاجي صاحب ښه شکر د خدای فضل دی حاجي صاحب څنګه دي کارونه هم روان دي بخیر کارونه والا روان دي اوس ښه شول تمام ژمی بیکاري مو تېره کړله نه د ژمی کار و نه هغه کار و دغه څونه وخت کېږي مونږ بیکار وو اوس په دغه پروژه کې کار برابر شوی د زمینه د کار والا دغه سړک راووته دغه لږ زره ښه شو مونږ ته او یو هغه کار کېږي اوسېږئ په همدغه سیمه کې اوسېږم په همدغه سیمه کې دغلته م لنډ کور او دغه پروژه کې خو ټول د کار اولویت یعنې هغه کار هغه ټول دغه خلکو ته سپارلی دغه خلک ټول دغه ګذر خلک دي همدغه ګذر خلک بل د ځای خلک نه نیسي بیا روزانه تاسو ته چې پیسې درکوي څه جنجال څه هغه خو نه موږ ته 4,500 روپۍ راکوي بس ښه د غریبي برابري دوره خو شفافه ده څه مشکل نه هېڅ مشکل نه لري او دغه کار چې تاسو کار کوئ د دغې سړک د شفافیت انجینرانو سره تاسو کینئ په دغې کې څومره دوی د اصلي موادو نه استفاده کوي په دې اړه معلومات لرئ والا دا څو دفعې خلکو ریګ ورته راوړی وای دا صحیح نه ده که جغل یې ورته راوړی وای دا صحیح نه ده 3-4 دفعې ریګ ورته راوړی وای دا صحیح نه ده موږ ته وایي سم شوشتګي هغه راوړی دا دوی خپله بررسي کوي هغه لابراتوار ته یې ریګ و جغل ټول لیږلی ده چې لابراتوار نه راوځي دوی ته بیا هغه کېږي چې دا هم قبول کېږي که نه اوس یې راوړی ده اوس یې راوړی دلته یې خالي کړه مخکې هغه ته یې وروړی وه نمونه یې وروړې وه هغه بیا بېرته راغل نن یې ورته ورغږي چې لابراتوار نه راوځي کار کوي که نه کوي ډېره زیاته مننه حاجي صاحب په کاروبار هم برکت خیر سلامونه ستړی مه شي څنګه ښه یې جوړې په خیر نوم دې راته ووایه او د کوم ځای څنګه نن په دغه سړک تاسو لپاره جوړېږي څه احساس لري احساس د خوشحالۍ کوو بس سړک موږ ته جوړ خوشحالۍ دغه سړک د دې نه مخکې څه مشکلات درلودې د دغه سیمې خلکو دپاره چې په دغه لارې تګ راتګ کوه او دغه سړک چې جوړ شي انشاءالله کوم سهولتونه به مخته راشي دا خټې اوبه ولې پکې څوک تېرېدی نه شو او دغه مشکلاتونه د تاسو په اړه راته وایي چې په دغه سیمه کې کار کوئ لږ دې خواشه په دغه سیمه کې چې کار کوئ تاسو دپاره روزانه دي نه مخکې څه کار کوه که په همدغه سیز کې چې مصروفه شوي یاست نور کارونه هم کوو د دوکاندارۍ کار هم کوو اوس په دغه پروژه کې مصروف یاستئ اوس خوشحاله یاست د پروژې نه څه غوښتنه لرئ د خلکو څخه د دولت څخه چې دغسې پروژې په لاره واچوي خلکو نه دا غوښتنه لرو چې راسي موږ سره کار وکړي هم به کار وشي هم خیر اوسې مننه خپل کار کوه خیر اوسې دا و زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله تر بیا ښې چارې الله مو مل شه ژوندي اوسئ